دغه چې د اسد 40مه د افغانستان د ازادۍ ورځ ده نو په دغه خاطر باندې موږ دلته راغلي یو نمایش هم ترسره کړی دی د اسد د 40مې د ازادۍ د ورځې په مناسبت. تاسو ټولو هیوادوالو ته د اسد د میاشتې 40مه او د اسلامي امارت 3مه کلیزه مبارکي وایم. خواري کړل زاري کړل یا غبغي نړیوال چا چې غربیان مات کړ دا د هغو وطن دی وطن 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 تور سوي کور سوي بیا جوړی د نوړی دا دې څوار نشي دا زوري د لولس خدای ودان کړی دا کړي د لولس دلته نمایشات وړاندې کوم خپل د تیږي ماتول په لاس باندې دا ماتول د سیاسان نه دي چې د خلک ګوري چې دا ګوري زما لاسوس هم خوږ دی ولې دا تمرین غواړي دا به تخواري کې خولي به وباسي نور زحمت به وباسي بیا به دې مقام ته راځي هم د تلویزیون مخې ته ودرېدل د سیاسان نه دي چې هر سړی وایي راشه زه تلویزیون مخې ته نمایش وړاندې کوم یا د دغه عمره ځوانانو رقم فکر خلق خاوندانو مخې ته نمایش وړاندې کړي خو ولې دا به تخواري همت کوي او دې ځای ته به رسېږي. ټول هیوادوال ته بیا د اسد 40مه د اسلامي امارت 3م کلیز مبارکي وایم. دا مخبلواک وطن دا استقلال خوره دا افغانستانی ساغانی او درمالنا واری افغانستان دا 40مه 3مه کلیزه مبارک شه. اسد 40مه 3مه کلیزه مبارک شه.